طالبانو له ایرانی چارواکو سره کتلی دي دا چې دا کتنه چیرته رامنځته شوې ده، طالبانو ایران ته څه ویلي دي، ایران طالبانو ته څه ویلي دي، دا ټول موضوعات را سره په دې ویډیو کې وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دي پرون سه شنبه د دې دفتر د مشر او د طالبانو د سیاسي مرستیال ملا برادر په مشرۍ یو پلاوی ایران ته تللی و او هلته د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او نورو چارواکو سره کتلي دي. په دې اعلامیه کې راغلي چې دواړو لوریو د افغانستان د مسلې په سوله ییز حل او د سولې په پروسې تفصیلي خبرې کړې دي. تر دې وړاندې ایران په ځلونو ټینګار کړی دی چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې مذاکراتو کې باید افغان حکومت شامل وي او دوی یوازې د افغان حکومت په مشرۍ له طالبانو سره د روغې جوړې د پروسې ملاتړ کوي. خو له طالب پلاوي سره د تازه کتنې په اړه تر اوسه ایرانی چارواکو څه نه دي ویلي. طالبانو تر دې وړاندې پاکستان، چین، اندونیزیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي دي او د سولې مذاکراتو په لړ کې وروستی سفر د افغانستان ګاونډ هیواد ایران ته و. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ ډونالډ ټرمپ د امریکا رئیس جمهور وویل چې د طالبانو سره په نوي موافقې پلان یا د سولې په پروسې باندې نوي پلان باندې کار شروع شوی دی او داسې هم ګنګوسې اوازې دي چې تیره اونۍ د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی وزیر د افغان سولې لپاره زلمی خلیلزاد قطر ته رسېدلی دی او په قطر کې له طالب پلاوي سره غیر رسمي خبرې شروع کړي دي. له دې نه مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني طالبانو سره د انس حقانی په شمول 2 نور بندیان طالبانو سره تبادله کړل او طالبانو یې په یوه وخت کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون 2 تنه استادان خوشي شول چې استادان او طالبان انس حقانی بدل کې تیره 2 اونۍ کې خوشي شول او طالبانو خپل استازي په قطر کې ترلاسه کړل. ډیره مننه چې ویډیو مې راسره تر پایه پورې وکتله. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو در سره لایک کړئ او نورو ملګرو او دوستانو سره یې هم شریک کړئ. مننه.